په مزار شریف ښار کې د وینې ورکونې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د بلخ ولایت سیمه ییزو چارواکو په عموم کې له ټولو خلکو وغوښتل چې هغه ناروغانو ستونزه حل کړي چې وینې ته اړتیا لري. دغه غونډه چې په مزار شریف ښار کې د افغان سره میاشتې ټولنې په ریاست کې جوړه شوې وه، مسؤلانو له ټولو خلکو وغوښتل چې په وړیا توګه وینه ورکړي او د هغه ناروغانو ژوند وژغوري چې وینې ته اړتیا لري. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس د افغان سره میاشتې ټولنې ریاست له هر اړخیزو همکارۍ څخه مننه وکړه. هغه زیاته کړه چې د وینې ورکونې په نړیواله ورځ او د محرم میاشت کې خلک بلخ حوزوي روغتون د وینې بانک ته وینه ورکوي چې اوس مهال په دې بانک کې 2000 سیسي وینه شتون لري. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې د تلاسمي ناروغانو ته وینه ډالۍ کړي. ذخیره 2000 خریطه خون ما همزمان داره. این را ما ذخیره میکنیم. کسایی که خصوصا اطفالی که سرطان خون داره، مریضایی که با اثر حوادث ترافیکی و دیگر مشکلات زخمی شدن و خون ضرورت دارن، ما به اونا به طور بلا عوض و رایگان توزیع میکنیم. همچنان مادرای حامله که دچار کمخونی هستند، این خون فقط به خاطر اوناست. د یادې غونډې په پای کې د بلخ ولایت مرستیال په ګډون یو شمېر دولتي ادارو مسؤلانو هم ځینو بېوزله کورنیو او تلاسمي ناروغۍ اخته کسانو ته خپله مینه ورکړه.